یا الله زما فصل خو برباد شو. یا الله په یو لرې پراته سیمه کې چېرته چې غره د خوږو اوبو ندیو په پټي ربول او د مرغانو چهار به پکې د سهار هرکلی کوو. د شنه دره په نوم یو کلی و. په دې کلي کې د رحمت په نوم یو غریب کسان اوسېده. د رحمت سره کومه لویه جاګیر نه و، بس د ځمکې یوه وړه ټوټه وه چې د ده ټولې نړۍ تکیه پرې وه. د هغه ښځه زینب یوه نېکدله مېرمن وه چې د کور د کړنو تر څنګ به د رحمت حوصله هم لوړوله. او د دوی 10 کلن زوی علي د کلي په مدرسه کې سبق ویو او ماښام به یې له خپل پلار سره په پټیو کې کار کوو. سږ کال رحمت بېکچې خواري کړې وه. هغه په تورو شپو کې ویښ پاتې شوی و او فصل ته یې اوبه ورکړې وې. په سخته غرمه کې لور وهلی و او د خپلو لاسونو تڼاکو پروا یې نه وه کړې. د هغه خواري رنګ راوړه او ځمکې سره زر وشنل. د غنمو وږي داسې درنو او زیړ وو چې د باد په هر سپک لګېدو به داسې رپېدل لکه د سرو زرو سمندر چې څپې وهي. رحمت خپلې ښځې ته وویل: زینبې دا ځل چې فصل ورېبم نو علي ته به نوي کالي اخلو او تا ته به هغه د سپینو زرو والۍ اخلم چې ستا خوښې وي. خو چېرته چې انسان د خپلو خوښیو محلونه جوړوي، هلته د ابلیس حسد هم د دغو محلونو د نړولو په تکل کې وي. د لو کته کولو نه پوره یوه شپه مخکې کله چې رحمت د خپل پټي په غاړه ناست و او خپل فصل ته یې په کتلو د شکرنې نفلونه کول، په فضا کې نڅا په یو دروندوالی پیدا شو. په اسمان کې ستوري مړه شول او د سړو بدرو لګېدل په ګرمو سیلیګانو بدل شول. نڅا په ځمکه وچاودېده او یو هیبتناک وجود ترې راووت. هغه د اور شیطان و چې بدن یې د سکرو په څېر سور او لاندې باندې تر لوګي ختل. د هغه غږ داسې و لکه په غار کې چې تیږې سره وجنګېږي. شیطان په یوه ویرونکي قهقهه سره وویل: ای بزګره، ته په دې خپلې ناچیزه خوارۍ ولې دومره ویاړې؟ آیا ته داسې ګڼې چې د دې هاورو نه به سره زر وبځې او خوشحاله به شې؟ رحمت خپل همت راټول کړو او ویې پوښتل: ته څوک یې او ولې زما په خوښیو کې خنډ جوړېږي؟ شیطان ځواب ورکړو: زه ستا هغه ویره یم چې تا هېره کړې ده. زه د ابلیس هغه کارکونکی یم چې د انسان د صبر جنازه وباسم. دا یې وویل او خپل لاس یې په هوا کې وښوراوه. د هغه د بوټو نه اور سپرفې ووتل او په زیړ فصل پرېوتل. په لږ ساعت کې د رحمت د میاشتو خواري او هغه غنم چې د ده د خوبونو مړۍ پرې ولاړه وه د اور په لمبو کې ډولپه شول. د رحمت په لیوني وار د اور مړ کولو لپاره منډې وهلې، خو هغه اور د دنیا نه و، هغه شیطاني اور و. د رحمت په وړاندې په څو دقیقو هر څه ایره شول. شیطان د تلو پر مهال وویل: دا خو یوازې شروعات دی، لا به ستا له زړه نه د خپل رب مینه او شکر هم ایرې کړم. د ازمایښتونو سیلاب او د کورنۍ ماتېدونکو همت د فصل د سوځېدو نه وروسته د رحمت په کور کې لوږې او فاقې اړول وکړل. او شیطان دلته ونه درېده. هغه د انسان په بڼه د کلیوالو په زړونو کې وسوسې واچولې. خلکو به ویل: په رحمت باندې کوم سیوری دی، ورته مه نږدې کېږئ که نه ستاسو فصلونه به هم وسوځي. رحمت چې د ټول کلي زړه و اوس یوازې پاتې شوی و. شیطان اوس د رحمت په کورنۍ بریدونه شروع کړل. د علي ناروغۍ د شپې په تروږمې کې به شیطان د علي په خوبونو کې د سیوري په څېر نڅا کوله. هغه معصوم علي به په خوب کې چغې وهلې. هغه په سخته تبه اخته شو او یوازې د هډوکو پنجره ترې پاتې شوې وه. شیطان د رحمت په غږ کې وویل: وګوره ستا خدای خاموش دی، زما پناه ته راشه، زه به دې زوی روغ کړم. و رحمت تسبیح په لاس کې کلکې نیولې وې او ویې ویل: شفا ورکوونکی ول یوازې هم هغه الله دی. زینب به چې کله اوبو ته تلله نو شیطان به د یوې زړې ښځې په وړا ورته وویل: څومره بدبخته یې، ستا مړینه حسد ستا کور وران کړو. له دې جلا شه، زه به دې د بچا په محل کې نوکره کړم. د زینب زړه به ډک شو، خو چې کله به کور ته راغله او د رحمت پر سکون مخ یې ولیدو نو ایمان به یې بیا تازه شو. یوه ورځ د ډېرې لوږې نه زینب په ژړا وویل:
رحمت اخر ترکونه به مونږ په دې عذاب کیو. رحمت په مینه د هغې لاس ونیو او ویې ویل زینب سره زر هغه وخت خالص کیږي چې په اور کې وسوځي. دا اور زمون د هلاکت لپاره نه بلکې زمون د روح د پاکولو لپاره دی. شیطان چې ولید نه لوږې نه ناروغي او نه یوازیتوب د رحمت قناونه ولړزول نو له حده ووته. په یوه طوفاني شپه کې چې برهنهګانو پکې کګرهار کوو هغه په خپله بدبویه او ویرونکي بڼه کې د رحمت د نړېدلې ګونګړې مخې ته ودرېدو. د هغه قد تر وریځې رسېدو او له هرې ساه سره اور خته. شیطان په لوړ غږ Will baspra e basgara, nan bastao youth hatamram ugoraza sumra takatwarium, au to sumra bewasa. رحمت له خپلې جونګړې بهر راووتو. په مخ یې د ویرې پر ځای یوه عجیبه رڼا وه. هغه وویل ای لعنیات ته له اوره جوړې او زه له خاورې او خاوره سوځولی شي خو د خاورې په فطرت کې عجیزي ده او د عجیزي په وړاندې تکبر تل پاش پاش کیږي. ته چې څومره زور لرې ویې کاروه. ته زما په زړه کې د ایمان یوې ذرې ته هم لاس نشي رسولی. شیطان په غوسه کې د اور یو غټ غوندارې په رحمت وغورځوو. په همدې وخت کې علي چې د ناروغۍ سره سره یې همت کړی و د جونګړې په یو کونج کې ودرېد او په ډېر لوړ او ښکلي غږ یې اذان شروع کړو. الله اکبر الله اکبر. لکه څنګه چې د اذان غږ په فضا کې خپور شو د شیطان د اور غوندارې په هوا کې د واورې په څېر یخ او مړ شو. رحمت سجدې ته پرېوتو او خپل رب ته یې په زارۍ شروع کړی. د اذان طاقت او د بنده عاجزي داسې حصار جوړ کړو چې د شیطان وجود ولې کېدل شروع کړل. هغه تندوکونه خوړل، اور یې مړ شو او د لوګي په څېر خپور شو. هغه بهري ځل چغه کړه زه بهر ازم. رحمت له سجدې سر پورته کړ او ویې ویل ته چې هر وخت راشې ما به د الله په پناه کې مومې. د شیطان په تلو سره اسمان شین شو. د علي تبه داسې ورکه شوه لکه هېڅ چې نه و. بل سبا چې کله لمر راووتو د ټول کلي خلک رحمت ته راغلل. هغوی ته خپله غلطي معلومه شوې وه چې په سخت وخت کې یې خپل ورور یوازې پریښی و. ټولو په شریکه د رحمت ځمکه پاکه کړه او نوي تخمونه یې پکې وکرل. هغه کال د رحمت د ژوند تر ټولو عجیبه کال و. کوم تخمونه چې هغه کرلی وو له هغې راوتلي بوټي تر نورو ډېر مضبوط و چې کله فصل تیار شو نو په هر وږي کې د غنمو دانې داسې سړې او سپینې وې لکه ملغړلې. دا ځل فصل دومره ډېر شو چې رحمت نه یوازې خپله اړتیا پوره کړه بلکې نیم فصل یې د کلي په غریبانو وویشلو. د کلي خلک نن هم هغه کیسه کوي چې څنګه د یو انسان صبر د دوزخ اور ته ماتې ورکړه. د رحمت هغه جنبڼه اوس په ها په کور بدله شوې وه. علي یو لوی عالم شو او د زینب په سترګو کې هغه سکون بیرته راغی چې تر هرې شتمنۍ لوړ و. د ژوند په کوره کې چې کله د ازمایښت اور بلیږي نو هغه ایمانداره انسان نه سوځي بلکې ځلوي. صبر هغه ډال دی چې د شیطان هر وار پرې شا تمبیږي او یقین هغه رڼا ده چې په تورو تیارو کې هم لاره ښیي.